المرصد وایي چې پاکستان او تاجکستان د داعش پر روزلو ملاتړ کار کوي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبره ده. د افغانستان اسلامي امارت ته نږدې المرصد رسنۍ په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان او تاجکستان د داعش ډلې پر روزلو ملاتړ کار کوي او په خپلو خاورو کې دغې ډلې ته ځایونه ورکړي دي. دغې رسنۍ ادعا کړې چې په افغانستان کې وخت د اسلامي امارت په رسېدو سره داعش ډله په بشپړ ډول له منځه تللې ده. المرصد ورځپاڼې د شنبې په ورځ په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د داعش ډلو له ځپلو وروسته اوس د پاکستان او تاجکستان استخبارات دغه ډله استعمالوي. دغه رسنۍ زیاتوي چې پاکستان د خپلو ناسمو ګټو خوندي کولو لپاره په خپله خاوره کې دې ډلې ته روزنه ورکوي. المرصد رسنۍ د تاجکستان اړوند لیکلي د پولې بلې غاړې ته تاجکستان د داعش په لیکو کې د ساده لوحه تاجک ځوانانو د استخدام په برخه کې ستر خدمت کړی او د ځواکونو د جذب زمینه ورته برابره کړې ده. د دغه راپور د ادعا له مخې دغه دوه هیوادونه په منځنۍ اسیا کې د دې ډلې د ژوندي ساتلو په برخه کې مهم رول ترسره کوي. د المرصد په خبره پاکستان د اسلامي امارت پرمختګ نشي زغملی او د دوحې وروستۍ مثبت ناستې دغه هیواد اندېښمن کړی دی. راپور زیاتوي چې د داعش ډلې بیا ژوندي کول به افغانستان ته کوم زیان ونه رسوي، خو د دوی د هیوادونو د حکومت په ړنګېدو به تمام شي. د یادولو ده چې دغو دواړو هیوادونو د المرصد ورځپاڼې د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.